سلامونه او احترامات ټولو لیدونکو ته. ملګري به زیات په تمه په دې ول چې پرون شپه د تږو چینه ادبي خپرونه نه وه. زه لږ ناروغه وم په همدې خاطر باندې نو نه وم راغلی. په هر حال تاسې په تمه وئ، منتظر وئ، د هغې لپاره مننه. خالد خانه ستړی مه شئ، په خیر راغلی. نجیب خانه تاسې هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی. خوشحاله اوسئ، ډېره ډېره مننه. زما سلامونه هم ومنئ. ټولو ملګرو ته غرونه غرونه سلامونه. انشاءالله ملګري به ستاسو ته نور هم زیات سي. د خپرونې په اړه خو تاسو ته معلومات شته ده. ما نن د فیسبوک له طریقه هم له ملګرو سره خبرې شریکې کړې د همدې خپرونې په اړه. چون دغه یوه اونۍ سوه زه هره شپه لایف راغلم دلته ټیک ټاک باندې. شاهد الله خانه ته هم ستړی مه شې ورور، په خیر راغلی. وعلیکم السلام، ستړی مه سې. نو د پروګرام په اړه ډېرو ملګرو ملتیا وکړله، ټیک ټاک د لارې ملګرو ډېره ملتیا وکړله، ټیک ټاک ملګرو ډېره مینه راکړله او ډېره خپرونه خوښه کړله. ما په خپرونه کې به ځانګړی میلمه هم درلوده. په څنګ څنګ کې به مې نو ډېر ملګري دوستان د فیسبوک له طریقه راخیستل، ډېر ملګري دوستان به مې د ټیک ټاک له طریقه راخیستل. منځ منځ کې به یو نیم غزل ما ویلې، ډېر به مې له دوه اورېدل. عمران یاد تاسې هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی. سلامونو ته مو وعلیکم السلام وایم، خوشحاله اوسئ. زه یوه یادونه کومه چې کله چې پروګرام ته راځئ د پروګرام د لا ښه والي په خاطر باندې او دا چې پروګرام مخې ته لاړ سي، ډېر ملګري نور هم راسره یو ځای سي، ملتیا مو وکړي او زیات ملګري دلته یو ځای سو سره بنډار وکړو. نو د همدې لپاره تاسې لایک هم کوئ او شیر کوئ چې ملګري خبر سي. ځکه داسې ډېره مننه یاد صاحب، خوشحاله اوسئ. خو ما زه چې همیشه تاسې نه اورم ملګرو نه، دا به ما ته ډېر خوند راکوي. نو زه منتظر یم چې ملګري را پیدا سي ټول. نو لایف برنامې به واورو، شعرونه به له تاسې اورو، زه به تاسو ته ووایم، تاسې به ما ته ووایئ، په شریکه به همدغسې مخې ته لاړ سو. نو په هر حال ستاسو ملتیا ده چې ستاسو مینه ده چې زه یم پاتې کړی یم. من فیسبوک کې د برنامې په اړه هغه وکړو، چون زه به اونۍ کې یو پروګرام ټاپ پروګرام ولرم چې په هغې کې به یو ځانګړی میلمه ولرم، داسې میلمه به ولرم چې ټول لیدونکي اورېدونکي د هغه د اورېدو په تمه وي، د هغه د ژوند د کیسو په تمه وي، د هغه د ژوند د خاطرو په تمه وي، د هغه د شعر د اورېدو په تمه وي. چې انشاءالله ډېر ښه ښه میلمانه مې لیست کړي دي. د خیره سره به هم د فیسبوک له طریقه خبریږي، مخامخ به وي او هم به د ټیک ټاک له طریقه برخې خپرو او که امکانات زیات و لایف به راځو. تر څنګه یوټیوب باندې بیا موږ نشتولی سو چې یوټیوب لینک به دلته بیا زه تاسو سره شریکوم چې په ډېرې اسانۍ سره تاسو کولی شئ ټوله برنامه په ښه شکل سره په ښه ارام زړه سره وکتلی شئ. انشاءالله پروګرام به ښه وي او د افغانستان نه ډېرو ملګرو سپورټ کړی دی، یادونه یې کړې ده چې موږ منتظر یو ورته او د ځینو ملګرو غوښتنه یې کړې ده مخکې له مخکې چې دغه میلمانه ځان سره باید په لومړیو پروګرامونو کې لومړیو خپرونو کې ولري. خان ورور تاسې هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی. چې زیاتو غوښتنه دا وه چې په لومړۍ خپرونه کې تاسې یا استاد محبوب شاه محبوب پیدا کړئ او یا هم سعید شینواری پیدا کړئ. دواړه پیدا دي، نادرکه نه دي، دواړه راسره دي، دواړه مې ملګري دي، دواړو ته زه ډېر احترام لرم او غیر دغه نه چې مشران دي زه ملګرتیا ورسره زیاته لرم. چون موږ یو ځای کلونه کار کړی ده او انشاءالله دواړو سره خبرې به مو کوم. استاد محبوب سره خو مې لا کړي دي، شینواري صاحب سره مې لا نه دي کړي. نو انشاءالله په ګډه سره به پروګرام مخې ته وړو او دا پروګرام چې ښایسته کېږي په تاسې ښایسته کېږي، ستاسو په ملتیا ښایسته کېږي چې تاسې ملګرو سره شریک کړئ او ملګري وګوري، لایک یې کوي. نو په همدې خاطر به زه هم ډاډه کېږم چې دغه ملګري مې سپورټ کوي او تاسې به هم راسره پاتې کېږئ. ښه، خپلې خبرې به نورې نه اوږدوم، منځ منځ کې که اړتیا سوه د پروګرام په اړه به یادونه کومه. زه ځینې ملګري راخلم چې دوی نه شعرونه واورم. تاسې کولی شئ، هېڅ مهمه نه ده دوستانو چې تاسې یوازې ما ته شعر ووایئ. تاسې کولی شئ د خپل ژوند یو ښه کیسه راته وکئ، تاسې کولی شئ د خپل د راتګ یو ښه کیسه راته وکئ، تاسې کولی شئ د خپلې یو سختې خاطرې، یو بدې خاطرې چې تاسې پکې ډېر ځورېدلي یاستئ د هغې په اړه راته ووایئ. دغه ټول کولی شئ. ظریفي صاحب تاسې هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی. ډېره مننه، شکر الحمدلله ښه یم.
خدای دې وکړي تاسې هم ښه اوسئ. ډېره مننه ملګري پروګرام شیر کوي د هغې کور ودان وي. زه به یو ملګری تیار راواخلم چې دا خبرې مې اوږدې نیسي او شعر به واورو منځ منځ کې به نوسې راخلو. خان صاحب ډېره مننه تا نه کور ودان دې پسې اړیکه به ستا یي تا به راواخلم او سنت عالم هم شعرونه او کیسې واورو. یاد صاحب سلام ستړي مه شئ وخت مو په خیر. آباد اوسه خوشحال صاحب بیتونه دې سر کې وایم چې د دې نه به علاوي نور څه شان د جنازې څنګه د دې نه به علاوي نور څه شان د جنازې چې کټ د چا نیولی وي جانان د جنازې زبردست خدا د یو مزدور د لور ډولۍ وه چې دا لاړه خدا د یو مزدور د لور ډولۍ وه چې دا لاړه زما خو پرې ګمان نه ولا د جنازې زبردست بس ستا یو لپټه مې خپل کپن لره ساتلې قسم که نور لرمه څه سامان د جنازې د بیا ووایه څه عجیب بیت دی. بس ستا یوه لپټه مې خپل کپن لره ساتلې قسم که نور لرمه څه سامان د جنازې په منډه منډه راشه تکبیرونه درنه کېږي په منډه منډه راشه تکبیرونه درنه کېږي جانانه بیا کوي به مې ارمان جنازې. الله 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 سلامونه. وعلیکم السلام یاد صاحب په خیر راغلی ستړی مه شئ هرکلی کوم درته خوشحاله اوسئ. رحماني صاحب تاسې هم وعلیکم السلام وایم په خیر راغلی. یاد صاحب وبخښه غږ دې بند څه په دې خاطر مې رحماني صاحب ته جواب ورکړه. په خیر راغلی ستړي مه شئ. یاد صاحب سال د فکر کوم نه انټرنیټ مشکل لا اوسه پورې هم نه دی حل سوی. خوشحال صاحب کله کله انټرنیټ نه پوهېږم نن شپه لږ ضعیفه کېږي. اوس خو مې غږ سمې خوشحال صاحب که نه ډېر ښه دی اوس غږ. موږ هسې ښاید د وطن له ملګرو هغه کوو شکایت کوو چې انټرنیټ مو ضعیفه ده. ستړی مه شئ ورور فهیم فضلي صاحب تاسې هم ستړي مه شئ په خیر راغلی. ایمان صاحب تاسې هم ستړي مه شئ. رحماني صاحب تاسې هم ستړي مه شئ. سانکزی صاحب تاسې هم ستړي مه شئ. ټول په خیر راغلی. هرکلی کوم درته خوشحاله یم چې تاسو ملتیا کوئ. مهرباني یاد صاحب غوږ یو درته ستاسو خبره مې خطا کړلې. کومه خبره نشته خوشحال صاحب غزل هم شته یو داسې یو نظم هم شته. او ستا خوښه نظم وي هم که غزل وي؟ زه خو وایم چې راځه دا نظم به واورو هغه پورې به ملګري هم راته شي. کور ودان د ټولو ملګرو نن یې مینه پایله زیاته ده. 5-6 ملګرو هم دا اوس شیر کړی ده څو دقیقې کې د پروګرام. خیر دې وسي ټول ملګري او زه باوري یم چې لایک کې نورو ملګرو سره هم شریک سي. زه نن د ورځې په جریان کې یاد صاحب خبره تاسو ته ټول ملګري هم واوري. منصور جانه سلامونه ستړی مه سئ په خیر راغلی. نن زه ټیک ټاک ته راغلم معلومه ده که دا ټیک ټاک کې چې دا لایف کې ملګري راځي دا څه وایي دوی ته کېناستم تاسو باور وکړئ یو رقم خفه شومه چې زه دغه خبره دې ورځو کې زیاته کوم چې مه کوه پوښتنه خفه په دې شومه چې دغه زیاتره خلکو چې د مقاومت بیرغ تر شا لګولی وه په خدای سي ټولې کنزلماران ول خدای سي ټولو باد و رد ویلې. بیا جالبه دا چې دوی په افغانستان کې اوسېږي او وایي چې د افغانستان نه یو. دا ډېره جالبه یې ما لپاره چې وروره په افغانستان کې اوسېږي افغانستان د پاسپورټ کې د افغان نوم لیکل شوی ده اما تاسې تمام ورځ وایي چې ما خراساني هستم ما افغان نیستم بیا کنځلې کوي بیا ټول قوم یادوي. خاورو دغه کلونه خو په ما هم دومره ظلمونه سوي ول که نه تا ولې یو ځل غونه کې مونږ خو چغې ووهلې مګر تاسو خپلو میلو کې وایي نن که لږ تاسو باندې یو فشار راغی نو تاسو ټول پښتانه باید یادوئ تاسو ټول افغان ملت باید یادوئ. مونږ د ظلم خلاف یو. هغه که په تاجک ورور کېږي ظلم کېږي که په ازبک ورور کېږي که په هزاره کېږي که په پیماق کېږي که په پشهیي کېږي که په پښتون کېږي که په هر چا کېږي باور دی اوسه چې موږ ټولو باندې دردېږو ټول زموږ وطنوال دي موږ ټول خپل وجود ګڼو اما دوی هېڅکله موږ خپل نه کړل. نه پوهېږم چې ولې زه خفه شوم په دې هغه باندې ډېر زیات نه. خوشحال صاحب که زه درته خپله وایم سهار چې له خوبه پاڅېدم
کار کې وم، خو دا ټیک ټاک مې همداسې خلاص کړو. دغه یو ورو فکر کوم همدغه شاته د مقاومت بیرغ و، نور داسې چا ویډیو ورکړی و، نو هغه بیا د افغانستان بیرغ راواخلي او هغه ته اور واچوي. په خدای خوشحال صاحب چې زړه مې دومره خفه شوی دی چې ان یو وخته پورې به هغه چوکۍ کې همداسې ناست وم، همدغه ویډیو ته مې کتل، ډېر زیات خفه شوم خوشحال صاحب. ځکه ستا خبره موږ دا سخته په موږ ټولو تېره شوې، که هغه افغان دی، تاجک دی، که هر څوک دی، که هغه پښتون دی، که هر څوک دی، ټول یو افغان دی، موږ ټول سره یو ورونه یوه وینه ده. دا قوم پرستان کې خوشحال صاحب ځکه خبره وکم، حقیقت دا ده چې دا د خپل لایف فالوورز د دې دپاره کار کوي. دا خو ډیره بیا ته بدبختي راغلی د خپل د یو د یو لایف لپاره بیرغ یو لایف لپاره موږ ټول افغانان وکنځو، د یو لایف لپاره موږ ټول پښتانه وکنځو. څومره بده ده دغه لایک دی بې پوزي چې زه مطلب خپل یو تاجک ورور باندې وکنځم، ولا که عمر کې هم دغسې یو کار وکړم که نه. بیا جالبه ده چې ما یو داسې کس ونه لید چې د مقاومت بیرغ شاته درولی او دی ښه خبره درته وکوي، دی ټول افغانستان ورونه وګڼي، ټول د افغانستان کې میشت قومونه ورونه وګڼي. ما هېڅوک هم داسې ونه. خیر بحث به نه اوږدوو، ملګري مو غوښتنه کوي چې راځه شعر ته ورځو، تا نظم به وروسي، ډېر نور ملګري هم په تمه دي، ریکویسټونه راغلي دي چې نوبت کې ولاړ دي. راځه ته راته شعر ووایه، نظم ووایسې، ذهن دې هم بلې خوا لاړ نسي رانه. ډېره مننه. بالکل همداسې د خوشحال لالا د موجب زلمي یو نظم دی چې زما سوال دی مینه څه ده. زما سوال دی مینه څه ده، یو وړه شان مجموعه ده، زه یم فکر دی، عنوان دی، پکې لویه فلسفه ده، یا ځان پوهول غواړم یا خو ستا اصلاح کول دي، یا د ذهن احاطې له دا ګنده رسۍ شلول دي. زما سوال مینه څه ده. یاد صاحب څه ده، بس جانان دی، ورمان دی، که د زلفو لاندې خوب دی، د بڼو په تیرو. اوس سم نه دی خوشحال صاحب؟ خوشحال صاحب زه به کته شم، بېرته به راشم، وروسته به بیا نظم ویم. صحیح ده، ډېره من نظم به بیا زما د وایفای مې نن بار سمه ده، د وایفای رانه باسم، بار پرته ده، زه به بېرته راشم. صحیح څه، ډېره مننه. کور ودان خوشحاله اوسئ. زه په نوبت ملګري راخلم. مثبت ملګري د هر چا ریکویسټ هم د سر کې د همدا راخلم، ورپسې همداسې راځم. خان صاحب ستړي مه شئ. سلام علیکم خوشحال صاحب، جوړ په خیر تکړه. وعلیکم السلام، ستړي مه شئ، په خیر راغلی. هرکلی کوم، خوشحاله یم چې خپرونه کې راسره یې. مننه، خیر اوسې. څنګه خپله د ښې ملګري دوستان ټول ښه دي انشاءالله؟ شکر، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. یو رقم غږ د فکر کوم ټلیفون ته زنګ را روان دی، دلته فکر کوم اورېدونکي به ولګه دا قد کوم. څنګه یې که خدای انشاءالله شپې ورځې په خیر تېرېږي؟ خوشحاله اوسئ. زه هرکلی کوم درته. عبدالستار حکیمي صاحب هم راغی، په خیر راغلی، ستړی مه شئ. لومړۍ پوښتنه همدا ده چې هغه سمیر به چېرته وي. سمیر به موږ را پیدا کړو، لنډ څو دقیقو کې به را پیدا شي. خان صاحب مهرباني تا په اړه اورو صاحب، خان صاحب خپل تعارف هم وکړي، د خپل ځای په اړه مو وایي، بیا به شعر ترې واورو. والا شعر خو ډېره مینه مې ده ورسره، خو متاسفانه شعر نه راځي راته. نو تاسې لکه چې خوشحال صاحب ما په نظر شمشاد رادیو کې لکه چې دغه برنامه مخکې وړله همداسې ده. نو واقعیت ډېر زه د تا مینهوال یم، ډېر ښه خو غږ هم ده. نو منګه به هغه وخت کې یو کال دوه کاله مخکې پټیو کې به هم کار کوو، بیا به د شوقه ته به هم رادیو وړله، د پټي ته به هم رادیو وړله، استاز دا برنامې به هم اورېدلې هلته. نو واقعیت مینهوال یم، یو ډېر خوږ غږ دی د خوشحال صاحب. او بل زه اوس فعلا په ایټالیا کې یم، اروپا کې. نو والا دلته یو څو لنډې جملې د افغانانو ته چې راغلي نه وي راغلي دي. نو ګورو د ټیک ټاکو د شیانو کې ګورو، واقعیت والا چې بیخي د ژوند د زندګي نه د زړه تور شي. 2 ورځې کېږي نه راغلي، ګورې دا جدکیانې چې لایفو ته راځي، ګورې اول ګورې چې دا بیخي یا تصویر نه ښکاره کوي، بیا ګورې چې لږ نیمایي مخ ور ښکاره کوي، بیا ګورې چې آخر شی شي بیخي ټیکری میکری ایسته واچوي. پښتنې به اینا مهم هم ده چې پښتنې، تاجکي و ازبکي، هزاره، اینگه مسلمانانو شکر د فضل د خدای ده. نو واقعیت زه ډېر داسې
چې دا وضعیت ګورم ډېر جګرخونه کېږم ورته نو ډېر دردونکی ده واقعیت ډېر دردونکی ده نو چې زیات کېږي 15 میاشتې نه کېږي چې راغلی یو دې وضعیت ته ګوره دې محیط سره بیا داسې ځان جوړ کړي ښه نو خدای دې ورحمېږي په ټولو باندې الله پاک دې په موږ هم ورحمېږي په ټولو باندې او په افغانستان کې چې پراته څونه قومونه دي الله پاک دې ټول په اتحاد او اتفاق لري ډېره مننه ورور چې برخه دې واخیستله زه خوشحاله شوم چې تاسو سره مې خبرې وکړلې انشاءالله راتلونکي پروګرام کې که شعر دې نه اماده کوو نو حد اقل د خپل د ژوند یوه خوږه کیسه یوه ترخه کیسه چې تاسې راغلي یې لاره کې مو سختي لیدلې دا به راته حتما کوې انشاءالله یوه برنامه کې به بیا زه راشم نو اوس به د ملګرو ته نوبت ورکړم نو ښه وخت ولرئ ښه برنامه ولرئ موږ به ګورو تاسو د ښایسته ښایسته شعرونه به واورو ډېره مننه ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ الله دې خوشحاله راخلی کور ودان ډېره ملګري ستړي مشي نوي ملګري چې راغلي شهزاده الهام صاحب تاسو ستړي مشئ فرید الله تاسې ستړي مشئ ورور تاسې هرکلی کوم تاسو ته نور ملګري نوي راغلل چې خدای وکړي زما نه نومونه د یاده ونه وځي مشر ملګری ښاغلی اکا چې ټول ورسره پیژنئ دایم په لایف کې دی همدا مهال ګوري نو که اړیکه یې وکړله دا به مو نن مشر میلمه یي دا بیا راسره یي نور ملګري به یو راخلو قصې به سره کوو نو خدای دې وکړي چې دایم راسي لایف ته دنه به ډېر څه واورو ځکه دی خو ډېر څه ځان سره لري زه به یې تیار را دعوت کړمه له هغې وروسته نو نوبت د ټول ملګري راخلم تاسې مطمئنه اوسېږئ زه یو ملګری راخلم او ټولو سره به انشاءالله کوو کیسې به کوو خو نوبت به مو راځو صحیح ده سلامونه خوشحال صاحب وعلیکم السلام ثانګزی صاحب ستړي مه شئ وخت بخیر خیر اوسه مننه ښه خوی جوړې خیرت ده کراري ده خوشحاله اوسئ ژوندی اوسئ ډېره مننه ښه راغلاست درته وایم په خیر راغلې د ځان په اړه لنډ معلومات دوستانو ته وکړه بیا به کیسه وکړو سره ذبیح الله ستانکزی یم د افغانستان ننګرهار ولایت یم اوس فعلا سعودي عرب کې یم خوشحال صاحب ستانکزی صاحب په خیر راغلی نواب خان ورور تاسې هم ستړي مه شئ په خیر راغلی څه کاروبار کوئ په خیر هلته سعودي عرب کې والا خوشحال صاحب ډریوري ده بس دلته خو افغانان دي یو ټول او بس پردی وطن ده نو خامخا یو څه به کوې خپله ډریور یو ښه ډېره ښه بس الله پاک دې په ټولو ورحمېږي چې کار روزګار هم ښي وطن کې خپل فامیلونه هم ښه وساتو سره مهرباني غوږ وي درته څه راته وایي له خیره والا زړه کې خو څه ډېر و ځکه ته هلته هم تعقیبولې بس وطن هم دغسې حالات راغلي ولاړو دلته راغلی مخکې بیا یو څه وخت مې تېر کړ بېرته لاړم بس بیا هلته ځکه موږ چې راځو سعودي عرب ته نو لکه د پاکستان له طریقه راځو چې یعنې زه پاکستان یم ځکه افغانستان خو ویزې نه لري نو بیرته لاړو دلته مسافر یو څه وخت وکړه نو پلار یې راسره و چې لاړو میدانیاوۍ ته ځکه یوازې زه نه په میلیونو افغانان دي دلته بیا سفارت لرو ورته قنصلګري لرو نو هلته بس ډېر یو چلند ته پاکستانی دا پاسپورټ دې جعلي دی او داسې دا واغسې نو ما ورته ویل چې زه موږ په دې پوهېږو چې ټول یو همداسې هغه مخکې تا خبره وکړه مقاومت د یو څه بل څه بیا پاسپورټ رانه قید که پلار یې راسره و تقریبا شپې ناوخته پورې وزارت داخله ته یې بوتلو خو پلار یې تکلیف شوم 2-3 ورځې بعد راغلم $15,000 یې غوښتل او پاسپورټ به یې درکړو دغه دا واغه ده خو هغه کیسې میسې بس بیا پاتې شو ویزه مې خرابه وه نو بیا چې کله تحول راغی حکومت بدل شو بس بیرته هغه پاسپورټ او بس ښه دا تقریبا میاشت کېږي 1.5 چې بیرته راغلو او بس دومره ده اوس وطن کې مسایلات راغلي بس موږ وایو چې مسافري دې وکړو په ځان یې سخت تېر کړو چې اوس هلته هم حالات داسې دي او دلته هم بس هر څه نور خو تا ته خپله ښه دغه معلومات وشو همداسې ده بس خدای پاک دې په موږ ټولو ورحمېږي ډېره مننه ژوندی اوسې ثانګزی صاحب کوم شعر کومه ټپه څه راته وایي والا خوشحال صاحب ډېر شوق هم لرم او ورس شته هم راسره خو ځکه په همدې موبایل کې لایف هم راغلی یم ورس همدې کې هم دي نو خوشحاله شوم چې ومې لیدي او انشاءالله دوام به ورکوې له خیره سره ځکه موږ مسافرانو در سره ساعت به تېري نو بل ځل به انشاءالله آماده کوو او خوشحاله شوم چې ومې لیدي او بس خدای راته ژوندی لره او روغ اوسئ ډېره مننه ثانګزی صاحب کور ودان انشاءالله په راتلونکي برنامو کې درته زه انتظار یم حتما راته ډالۍ ولرئ کور ودان خوشحاله اوسئ ټولو به شریکه له خیره سره دغه کوو او بس دوام به ورکوې له خیره سره خوشحاله اوسئ بس نور ملګرو ته وخت ورکړه موږ درته ناست نو خبرې هم در سره وشو ډېر خوشحاله شو مننه سیمالتیا
له ټولو ملګرو مننه. سیاست نه تیر یو حکیمي صاحب، ما مخکې مې یادونه وکړله چې نن ملګرو ډېر بد حال فیسبوک کې نښلولی او په همغه خاطر باندې مونږ لنډه یادونه وکړله. ما منصور رحماني راواخیسته خو نه پوهېږم وصل نه سره سره چې علت به یې څه و. خیر جوجو دا راخلو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر. والله شکر ته په خپله څنګه ښه جوړ یې؟ خوشحاله اوسې، ژوندی اوسې، د غږ خو داسې د زابل، روزګان، قندهار، هلمند اوسې یا د بغلان یم وروره. او ما ورته ویل د بغلان یا د غزني اوسې. یا د بغلان یم. نور څنګه یې؟ ښه خو یې؟ شکر ژوندی اوسې ورور، په خیر راغلی، هرکلی کوم درته، ستړی مه سې. نوم دې راته واخله، دلته خو ډېر جالب نوم ایښی ده، جوجو. نوم چې مې دی عمر دی. عمر څومره ښایسته نوم دی د نام خدا. نوم عمر دی. د ترکیه ته راغلی، به دلته د صاحب کاران چې مو دي بس عمر نو ویی نیسي. جوجک اسانه دی، جوجک پس راته وایي. دا ولې پسې درته وایي؟ علت چی ده؟ دا د جوجک چې دی کوچني ته وایي. زه چې هم ډېر په کوچنیوالو راغلی یم، په دغه وجه جوجک اوس مشهور په جوجک یم. وړوکي ته وایي. ډېره مننه. بس څنګه د مسافرۍ ژوند ښه تېرېږي؟ والله ښه ده، بس ګزاره کې وي نو چک کار ده، بل څه کار به کوو. نه دا خدای دې په موږ ټولو باندې ورحمېږي. مهرباني څه راته وایي له خیره؟ څه ډالۍ کوې؟ والله ستاسې نه مې وار ومال که یو شعر ته راته ډالۍ کړه. زه به یې درته ډالۍ کړم. ته راته غوږ شه، برنامه راسره واوره، ښایسته شعر سپیشل تا ته ډالۍ کړم. ډالۍ یې کړم، هم غواړې نو ولې درته. سمه ده ورور، ډېره مننه. ژوندی اوسې چې برخه دې واخلې. کور دې ودان، خدای دې تا آباد لري. راځم نور ملګري راخلم. ښه اکا مې وویلې که اکا ځکه اکا به مو نن مشر ملګری خو را پیدا کړی مې نه ده، زه ورته منتظر یم. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ایمل خان سړي مه شئ. یو ناسم رانه غلط کېږي، داسې کیسه ده. والله ما نه ماريو نه غلطي دا څنګه چل بادام لګ خوري. دا یاسر وایي چې اظهار خوشحال زما د وړکتوب ملګری دی، ځان ورته نه معرفي کوو. نه داسې خو نه کېږي، باید معرفي کړي. زه که پروفایل دې وګورم بیا دې حتما پېژنم، خو دلته پروفایل راته نه ښکاري. کم ایمل خان په خیر راغلی، ستړی مه شه ورور. خیر اوسې وروره، مننه. خپله ښې وخت ساعت ښه تېرېږي، څنګه یې مسافرۍ سره؟ شکر دی، فضل د خدای، الحمدلله. خپله ښه ژوند زندګي ښه تېرېږي. دا دی نو اکا راغی بېرته؟ والله شکر دی، تا دعاګانې دي. زه شکر دغه اکا راخلم. اکا دغه ده شکر چې پیدا څه. موږ ویل چې نن زموږ مشر میلمه سي، دا به بیخي ښه سي. زه د موږ خوشبخته یو چې اکا مو پیدا کړه. نو نن شپه موږ دپاره ټول ته دپاره خوږه شپه وي. اکا ستړی مه سې، په خیر راغلی، هرکلی. سلام علیکم. سلام علیکم. خوشحال ستړی مه شې، جوړ تیار تکړه په خیر. ډېره مننه. خوشحاله اوسې. ښاغلی لایق اثر چې ټولې پېژني، په اکا باندې مشهور ده. زما په شمول ډېر زیات شاګردان لري او ټول ورنه زده کړه کړې. لا لګیا یو، نو خوشبخته یو چې نن راسره لایف کې ده. دا به زموږ نن مشر ملګری، ده نه به هم ډېرې کیسې اورو او تاسې به هم راخلو. ښه ایمل خان راسره یې تلیفون پر لیکه ده نه به شعر وورو. اکا بیا تاسو ته راځو، تاسو سره ډېرې خبرې لرو. بالکل ایمل خان اورو شعرونه که اجازه مې ده. خیره مهرباني. اجازې دي، اجازې. وی لکه ورک شوی مسافر چې چېرته شپې له راشي، غم چې د هر چا وي زما زړه ته دمې له راشي. لکه ورک شوی مسافر چې چېرته شپې له راشي، غم چې د هر چا وي زما زړه ته دمې له راشي. داسې جادو دې په ما کړی جادوګر آشنا، داسې جادو دې په ما کړی جادوګر آشنا، چې چېرته هم ځم نو خپې مې ستاسو کوڅې له راشي. نیازبینه یاره خفه نه شې، نیازبینه یاره خفه نه شې، په اظهار د مینې بس د زړه خبره یې کله کله خولې له راشي. یو به هغه ووایي د اکا لالا به یو ووایي، یو به زه وایم، زه یوازې بیا زیر تاثیر راځم. ښه ډېر پرېمانه سته شعرونه سره. اکا سره ډېرې خبرې لرو. ستا نوبت خلاصوو. زما رحماني صاحب نوبت دغه هم راخلو، خو اکا نه ډېر شعرونه اورو. اکا سره خو ډېرې کیسې لرو. صحیح ده. یو شعر به زه ووایم، زه به حقیقته سم. اکا صاحب مهرباني.
وایي زما په مینه پایېدلې یو جواب خوراکه، زما د عمر د دردونو لږ حساب خوراکه. زما په مینه پایېدلې یو جواب خوراکه، زما د عمر د دردونو لږ حساب خوراکه. ای چې تاسو ونه پېژندلم او که حالات بدل شو، ای چې تاسو ونه پېژندلم او که حالات بدل شو، زه هم هغه یم خو ستاسو مینه او خیالات بدل شو. زه به لاړ شم. خیر اوسې لاله، مننه چې ماته د وخت راکړه. د ټول ملګرو نه خواهش کوم چې دا هغه ده لایف در سره شیر کړي. ډېره مننه. بس ملګري ستا غږ اوري کور ودان. استاد بیا هم ستړي مه شئ. په خیر راغلی، خوشحاله یم چې راسره یې. قربان دې شم، ته دې راته ژوندی تا خوښه ده لکه چې زه درته کومه زمزمه وکړم. دا نو ډېره جالبه ده چې د شاګرد زړه کې خبره تېرېږي او استاد پوهېږي چې څه ووایي ورته. څوک دې زما بیلتانه ووایه ماته جانانه، څه به د چا درته ځمه داسې ستم مه کړه ګرانه، نوم مې ځوروه داسې خو مه کوه، مخ مه اړوه داسې خو مه کوه، زه به لیونی شمه، زه به شم تباه، ته که شوې جدا له ما، ته که شوې خفا، نو مخ مه اړوه داسې خو مه کوه. تا خو به ماته خپل ځان ویلو، تا خو به ماته جانان ویل، تا خو به ماته د خپل زړه د کلي خانو درمان ویل، نو څه وشو په تا داسې خو مه کوه، مخ مه اړوه داسې خو مه کوه، زه به لیونی شمه، زه به شم تباه، ته که شوې جدا له ما، ته که شوې خفا. واه 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 چې تا کړمه مخته شیرینې زه په ترنم، راویښ په ترنم شمه ویده په ترنم. ډېر زبردسته، ډېر خوندور. ایله هغه موږ ټول را ژوندي سو. ډېره مننه، ډېره مننه. تا نه مننه، قربان دې ډېر ښایسته و. اکا صاحب تاسې به راسره یې همدلته ډېر ملګري دي دوی راغلي. سلامونه احترامات مې قبول کړئ. خوشحال صاحب خاص سلام تا ته. وعلیکم السلام. رحماني صاحب په خیر راغلی، په خیر راغلی. قربان زما غږ درځي؟ بله بله بله، مهرباني. زما غږ درځي؟ بله هو غږ درځه. یو خاص سلام تا ته او په لایف کې څوک دی او استاد ته یو خاص سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. نه پوهېږم زما غږ لږ وروسته درځي چې څه وجه ده؟ خیر ده خیر ده، موږ یې په ډېر ښه ډول اورو. رحماني صاحب مهرباني، غوږ یو درته. قربان دې شم خوشحال صاحب، زه در سره ما در سره افغانستان کې مړیکې نیولې دي، خو داسې مخامخ مې نه یې لیدلی که نه چې مخامخ در سره کله، خو اوس په سره مخامخ یم ډېر داسې تاثیر لاندې مې یم. یول درته یو څو بیتونه ویم بیا درته یو ترنم کوم. زما د څو ورځې چې و په همدلته په فرانسه کې یو څو ورځې قید وم، یو 10 ورځې، ډېر نه وم خو 10 ورځې وم نیولی وم، نو بیخي مې دا زړه داسې دی چې سم ترنم وکړم، نو هغه دلته تاسو ته رالم. اول دلته یو څو بیتونه ویم وایي چې ستا د حسن څه پروا لري لوچکه، ستا د حسن څه پروا لري لوچکه، پښتنې پیغلې حیا لري لوچکه، او د نشو او تماشو څخه لاس واخله، د نشو او تماشو څخه لاس واخله، دا وطن تا ته اړتیا لري لوچکه، او تور ماښام تورې کوڅې در پسې ګرځي، تور ماښام تورې کوڅې در پسې، مننه، تور ماښام تورې کوڅې در پسې ګرځي، ځورول د مور ګناه لري لوچکه. نو یو څو ټپې درته کوم ځکه زه ترنم کوم دیکلمه نه کوم، ډېر خوند به وکړي، ډېر خوند به وکړي. یزما دې څه وکړه چې لاړې،
و په ځان دې بند کړل د یارانو مې پلونه یا خدای دې زما د مورینګور کا یا زه په مور ګران یم ستا به ډېر قدر کوینه واه 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 وکه مسافر جانان مې راغې او د ناوې توب جوړه به بیا په غاړه کمای او ته په ترکیا خوشحاله اوسه یا زه فرانسه کې د غم شپې سبا کومه و د ننګرهار نه یې دروغ وایي نه دې رنګ سپین دی نه دې سترګې غټې دي نه او په اروپا باندې مین شو یار کبرجن شو ننګرهار ته نه راځي نه وخت کار چې ته هم شوګیرې کړې او په نیمه شپه دې د بنګړو شرنګار راځي نه او که نیمه یم که نیمه نه یم مازیګری به یار ته نه قضا کوم یو مې ګل کړی کمیس پروت دی او دا بل کمیس د یار غیمو ته جوړوم او سترګې دې ډېرې ښایسته دي په شوګیرو به یې خرابې کې میانه ځمکه وده اسمان وده دی ټول جهان جهان وده دی او مال خوب نه راځي په خوا کې می جانان وده دی جانان 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 وده دی قربان واه 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 زبردست ماشاءالله ماشاءالله څه غږ خدای درکړی څه حنجره خدای درکړی قربان دې شم خوشحال صاحب تا سره ما یو ځل په د ننګرهار نه اړیکه نیولې وه در سره خو هغه وخت کې مې راته دغه ترنم کړی و چې ستا د سترګو بلا واخلمه جانانه زما کنه دا مې ته ووایه دا هم راته ووایه اکا هم درته غوږ دی خو په مینه غوږ دی ملګري ټول ډېر داد درکوي ډېره مینه درکوي قربان مو شم له ټولو نه او زه سخت خوشحاله یم یو چې استاد دلته لایب کې دی مېلمه دی او بل تا سره مې ولیدل واقعیت سخت خوشحاله شوم زه ستا په غږ اورېدو باندې مې انرژي واخیستله واه واه څه ښایسته غږ څه ښکلی غږ زه وایم چې نو زما هره برنامه کې باید ته راسره ووسې قربان ولې نه په سترګو اکا څه ویل به حتما درته لري اکا غږ تاسې واورېده وایي چې دا د بله سندره مو اورم که نه چې لږ ډېره انرژي واخلم وایي چې ستا د سترګو بلا واخلمه جانانه زما و د زړه قرار راشه مهربانه زما ستا د سترګو بلا واخلمه جانانه زما و د زړه قرار راشه مهربانه زما یا راشه زما د سینې ګلشه یا راشه زما د سینې ګلشه چې هر سهار دې په خندا تازه کومه و جانانا زما
و د زړه قرار راشو مهربانه زما ستا د سترګو بلا واخلمه جانانه زما و د زړه قرار راشو مهربانه زما یا په وطن بیا مازیګری دی هو یا په وطن بیا مازیګری دی یا خاورې لالی دی ژوند به چاته تېرومه و جانانه سما و د زړه قرار راشو مهربانه زما ستا د سترګو بلا واخلمه جانانه زما و د زړه قرار راشو مهربانه زما. واه واه د لاس بنګړي د پرومال وتړه شرنګ ونه کړي د خار قاضي د ترنم خلاف فتوا ورکړي. واه 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 څه خوند یې وکړه. اکا لږ خبرې لري خو بیا ملګري یو غوښتنه درنه لري رحماني صاحب هغه درته وایم. اکا غوږ یو درته نو دغه کم زړه اواز چې له زړه راپورته کېږي که نه په زړونو باندې خلی کېږي. ښکلی اواز هر چا ته الله تعالی نه ورکوي، ډېرو کمو کسانو ته ورکوي او په ښکلي اواز باندې زړونه را ژوندي کېږي. ځینې خلک وایي موسیقي غذا د روح ده، زه وایم نه، ښکلی اواز د غذا د روح ده. چې اواز د ښکلی نه وي موسیقي به کوې که نه همدا به وایه که نه درد دندان دارمو دندان به دندان یو ورځ یو ځای کې یو د په دا سندره وویل شوله، داسې خلک ورته ګډېږي، بیا فرمایش شو بیا درد دندان دارم چې بیا ورپسې درد دندان دارم. اخره کې مې یو 500 ګون راوایسته، یو کاغذ کې مې یو څه شی ورته ولیکل او یو هلک ته مې ورکړم، منډه دا هنرمند ته ورکړه. دا هنرمند چې دا خط ولوسته که نه ښه په کړاسې وخندلې. یو چا ورته ویلې چې څنګه دې وخندلې؟ وایي اکا راته لیکلي چې دا غاښ دې وباسه موږ دې پې تباه کړلو. ډېره مننه اکا. رحماني صاحب ملګري غوښتنه کوي هغه لومړی ټپې چې دې ویلې یو ځلې بیا ووایه. غوښتنه یې بار بار ملګرو وکړله، نو زمونږ غوښتنه هم همدغه ده، همغه یو ځل راته ووایه نو بیا ډېر نه پازوو موږ. په سترګو قربان دې شم. بس خوشحال صاحب زه به هر وخت انشاءالله یم همدلته لایب ته به راځم. ما سره ډېر څه دي خو دغه به ټپې به بیا وایم. ډېر به خوند وکړي، ډېر به خوند وکړي. ټول نوي ملګري دې ستړي مه شي. ایاز زازی صاحب تاسې هم ستړي مه شئ، نور ملګري چې نوي راغلي، عبدالقهار صاحب تاسې هم ستړي مه شئ، حکیمي صاحب ته خو هسې هم ستړی مه شئ، په خیر راغلي. منصور جانه تاسې هم ستړي مه شئ. او د منار مسجد پارکونه ځایونه مې ټول ښه یادېږي. مهرباني غوږ یو قربان دې شم. وایي چې یا زما دې څه وکړه چې لاړې و په ځان دې بند کړل د یارانو مې پلونه او دا نیمه شپه دا ټپې خوند کړي څوک به مین وي چا به یار بللی وینه و دا نیمه شپه په کلي راغلم په خوبې د جانان به څوک راویښوینه او ښکاري چې ته هم شوګیرې کړې یا په نیمه شپه دې د بنګړو شړنګا راځي نه و که نیمه یم که نیمه نه یم مازیګری به یار ته نه قضا کومه او که زه خبر وی چې تا ویای یا ما به تصویر د نه د شپې ویستلی
و په تمه به دې زوړ کم نه به دې یار کم نه به در کم رخصتونه او د دروازې ملنګ ته وایه الله دې مل شه مونږ ور پورې کوونه او زه تر هغې ورته ولاړم چې ورې پورې که زنځیر یې واچونه. خوشحال صاحب قربان دغه یو ټپه زما ډېره خوښېږي. ما ته به یو چا ډېره ویله که نه وایي چې بیا ویمه و په تمه به دې زوړ کم نه به دې یار کم نه به در کم رخصتونه او د نیمروز په لښته دې وران کا یا چې په تا تیر شي د کلو مسافر شي نن او ما درته ویل کابل ته مه ځه مڼې خوږې دې ما به هېره کړې وینای او کابل ته لاړم جانانې شته یا په پخوانو کوڅو یې ډېر وګرځېدمه ځمکه وده اسمان وده دی ټول جهان جهان ویده دی او ما له خوب نه راځي پخوا کې مې جانان ویده دی جانان 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 ویده دی. قربان مشم. واه 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 ډېره مننه رحماني صاحب. کور ودان ژوندی اوسې انشاءالله په راتلونکي برنامو کې به تا رااخلو او ته به راسره یې ملګرتیا به راسره کوې سي انشاءالله مخې ته لاړ شو او ملګري راسره پاتې کور انشاءالله قربان شم. بس زه به لاړ شم ځکه ما ډېر وخت هم ونیو. ډېره مزه یې وکړله ډېر خوندور و. خدای دې تا خوشحاله لري ژوندی اوسې ښه وختونه الله دې مل ښه. نوي ملګري دې ټول ستړي مشي عزیز صاحب تاسې ستړي مشئ. یو ملګری دی فهیم دوی وایي چې زه دې انفالو کړی یم. زه فکر نه کوم ځکه ما تر اوسه پورې په ټیک ټاک کې هېڅ څوک چې مې فالو کړي دي بېرته مې هېڅ څوک نه دي انفالو کړي. نو نه پوهېږم چې تاسې ولې یا به خو داسې وي چې زما په نوم څو فیسبوک همدغه ټیک ټاک آیډیانې دي نو که هلته دې بل چا سره ملګرتیا کړي بیا خو زه نه پوهېږم. ته یو ځل بیا هم چک وکړه خپل فالو کې وګوره کېدی سي اوسې به اما ما نه یې کړی. په هر حال ډېره مننه ژوندی اوسې. اکا تاسې یو ترنم که کړی و که په یاد دي د یو عشق نوی نوی په خوږو نه مړېدو دا به اورو له هغې وروسته عبدالقهار ته نوبت ورکوو هغه نه به خبرې واورو بیا. یو عشق نوی نوی په خوږو نه مړېدو یو عشق نوی نوی په خوږو نه مړېدو څه نوې تماشه وه په کتو نه مړېدو څه نوې تماشه وه په کتو نه مړېدو زه زیړ وم له اوله اوداس روه دې حیا نه زه زیړ وم له اوله اوداس روه دې حیا نه سرور ولګېدلی په لمبو نه مړېدو سرور ولګېدلی په لمبو نه مړېدو څه نوې تماشه وه په کتو نه مړېدو چې لاړو له دنیا نه په کتو کې سره ورک شو چې لاړو له دنیا نه په کتو کې سره ورک شو چې بیا راغلو دنیا ته په لیدو نه مړېدو چې بیا راغلو دنیا ته په لیدو نه مړېدو څه نوې تماشه وه په کتو نه مړېدو زه اکا بیمار یم
لږ پوښتنې ته مې راشه زه اکا بیمار یم لږ پوښتنې ته مې راشه اول چې به یو بل ته په راتلو نه مړېدو اول چې به یو بل ته په راتلو نه مړېدو سنوي تماشا وه په کتو نه مړېدو هیڅ نوې تماشا وه په کتو نه مړېدو. مننه. واه 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 ډیره ښایسته وه ډېر ښکلی ترنم ډېره مننه که ژوندی اوسې راسره واوسېږه. عبدالقهار تاسې هم ستړي مه شئ په خیر راغلی هرکلی کوم لایف ته ښه راغلاست. عبدالقهار مایک یې بند کړی ده نو هیله داسې غږ واوري. قهار صاحب سلام ستړي مه شئ. وعلیکم السلام جوړ په خیر تازه تکړه. حکیمي صاحب دلته غږ وکړه چې قهار راوخت موبایل اوس به څوک داسې چې قهار روان کړي. په خیر راغلی ستړی مه شئ. جوړې خوشحاله الله قراري ده صحتونه ښه دي. سلام دې ورسېږي ټولو ملګرو ته اکا ته ټولو ته. وعلیکم السلام دا غږ خو د حکیمي دی. والا خو داسې و زه خو خپل ټیک ټاک نه شم راتلی بیا مې قهار ته ویل ستا څنګه چل دی وایي زما د هغې نه کېږي ما ښه راځه نه چې ګپ ورسره ولګم. کا داسې حکیمي صاحب ته په خیر راغلی او خوشبختي دا ده چې ستا د خوښې نفر را سره نن مشر میلمه دی. مخکې مې سلام پې واچو خو فکر کوم هغه ټیم هغه ملګري ترنم کوم علیکم سلام مې ویلی نو همداسې علیکم وعلیکم زه کوشش کوم چې د نورو په خبرو کې هغه داخل نشم نو هلته کوربه شته ده هغه درته والیک چې ویلی فکر وکړو چې اکا درته والیک ویلی خو ما دلته په ورور سره والیکم ویلی ځکه دغه هغه اختلال چې پیدا شي که نه بیا دا خپرونه بې خونده کېږي. ډېره ډېره مننه الله تعالی دې راته ژوندی لرم. مننه قربان دې شم د تاسو نه ډېره مننه او بس خوشحال لالا چې ویلي بس لکه تاسو چې ویلي. اکا زه یوه خبره کوم اکا د حکیمي صاحب څه دی عبدالستار حکیمي نومیږي زما ډېر خوږ ملګری دی همدلته په فرانسه کې اوسېږي تقریبا شپږ اووه کاله یې سول زندګي کې همدلته فعلا په نانس ښار کې ژوند کوي دی. نو زه لنډی درته وایم ته چې څومره حساب دې په خپل وراره کولی سي دوه چنده یې په ده وکړه داسې یو څوک دی او ستا ډېر خاص مینوال دی. قربان دا خو ډېره ښه خبره ده. اکا وبخه مخکې هغه د ما یو بل ملګری راغلی او ما ورته ویډیو شیر کړله ما یې راشه چې ستا ډېر غټ مینوال ده نو ما هغه کار کې ما ورته ویل ما یو دقیقې له راشه مالخالي بیا هغه ستا نه یو غوښتنه وکوله د ترنم خو تا چې تر څو ترنم شروع کوو هغه هلته کار کې مصروف و هغه بېرته لاړو. سلام یې در باندې کوو ډېر ډېر. وعلیکم السلام ډېره مننه. یو وبخئ ډېر وبخئ دلته یو ملګری ده پختنه که چه تاس سلام بیادر شما در کدام شهر فرانسه هستین؟ فعلا در میتس هستم اینجا زندگی میکنم. کومنتونه ټول ملګرو وایم ټول ستړي مشئ او جواب برای دادم نمیدانم که شما گپ من نشدین فکر میکنم. خیر به هر حال تشکر از اینکه برنامه را میشنوی. من فعلا در فرانسه هستم و در میتس زندگی میکنم. خوش و خوشایند باشی بخیر باشی. دواړو نه مننه که ستار تا ناورو شعرونه مو کو ډېر په تمه اوسې ته کله لایف کې راسې تا نه شعرونه واورو. خوشحال لالا باور کوي بېګا مې چې ستونی خراب شوی ده په خدای داسې یو رقم یم خبر یم دومره په سخته کومه خدا رفیع موږ زمزمه نه ده غوښتې موږ زمزمه نه ده غوښتې دا مې د دې دپاره رفیع ویله وایي زه ټپې کومه ما د رفیع دپاره مونږ ټول یو ځای ناست یو تا ته خو معلومات دی مونږ نو اوس نه پوهېږم هغه څه خبرې ما غلی کېږي ټپې کوي که نه خو زه درته یو دوه بیته وایم زه راځه ستونی مې ډېر سخت خراب ده خو یو دوه بیته درته وایم ډېر بخښې اورئ وایي څنګه خمارې بې نشې دي ستا کافرې سترګې څنګه خمارې بې نشې دي ستا کافرې سترګې لکه انارو غوندې سرې دي ستا کافرې سترګې
واه 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 واه. مننه. زما نغلی پټ په غلا رقیب ته ښه ورګوري. زما نه غلی پټ په غلا رقیب ته ښه ورګوري. یوازې ما ته پوښتنې دي ستا کافرې سترګې. زبردست زبردست، ډېر عالي ډېر مننه، عالي، ډېر ښایسته. قربان دې شم. نو زه فکر کوم رفیع زړه کېږي لکه چې یو څو ټپې درته کوي، هغه به درته یو څو ټپې ډېر وکړي. به ښه سي. هغې نه وروسته نو اکا ته منتظر یو چې بیا ټوکه ترې واورو. ډېر ملګري غوښتنه کوي د ټوکې. بیخي خوند به وکړي، بیخي خوند به وکړي. او هغه تره ناسته هغه هم درته سلام کوي، دواړو ته سپیشل سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام. زه نو زما د خوا نه زما ښه پرېمان سلامونه ورته وکړه. ډېر زیات سلام، ډېر مهربانه سړی دی، ډېر ښه سړی دی. خدای دې لري. غږ دې اوري، غږ دې اوري. علیکم درته وایي. زه ډېر احترام او ډېر احترام. زه نو زما د خوا نه ښه خپرونه زه به انشاءالله خپرونه وګورم، او تاسو ته ښه خپرونه رفیع به درته یو څو ټپې وکړي. مهرباني مهرباني. سلام علیکم خوشحال الله، تا ته سلامونه، اکا ته سلامونه، ټول مینوال ته سلامونه. وعلیکم السلام. سلام، جوړ په خیر. تاسو سره درې واړه وطنداران سره یو ځای سوي دي. تم ستړی مه شې رفیع جانه، په خیر راغلی. خیر اوسې، مننه، ژوندی اوسې. زه به تا ته یو څو ټپې وکړم. ډېر به خوند وکړي، مهرباني. وی جانانه راشه تماشې ته، ستا په یارۍ کې به مې درته خېجوینه، او که ته رښتیا په ما میانې، راشه چې خط دې غلامۍ درکړم میینه. اوس سترګې دې وې وتلې نه وې، که په هنګار کې لویې دې نه دې لیدمه، او څنګه چې زه یم داسې ته وې، تا به د هغې یارانې خوند لیدلی ونه. وسترګې د ډان باڼې د غیشي، د ډان په غاړه ګرځېدم د ویشتمه، وی راځه چې دواړه غره ته لاړ شو، یا به یاران شو یا به دواړه خاورې شو نه. و د غره په سر مې د ورور کور دی، ما تو تکې کې چې کږه وږه ورځمه، او د غره په سر مې د ورور کور دی، زري واسکټ مې د راره وځلېده نه. و چې شین لغمان ته کله لاړې، زما په ټول لغمان کې وایه سلامونه. ډېره مننه رفیع جانه، کور ودان خوشحاله اوسئ. ډېر ښه دې زمزمه که رفیع. څنګه ته وغورځېدې که هغه دې وغورځېده؟ رفیع ورور اورې؟ ښه، په هر حال بله بیادر ما امی جایی که شما نشانی کردین در اینجا زندگی میکنیم. خب امروز اگر صبح مرا دیدی دیگر روز یک صدا کو، من میخوایم که اینجا یک دوست داشته باشم دیگه. من تا هنوز یک دوست پیدا نکردم اینجا. او طرف بگردی طرف بگردی هیچ کس هم پیدا نمیشه دیگه. یک دفعه ببینیم هر جایی که بودی انشالله صبح اگر بود وقت بود انشالله طرف دفتر که آمدی انشالله صحبت میکنیم و دیگه خود معرفی میکنیم، بخیر میشینیم گپ میزنیم. من خوش میشم که یک دوست اینجا پیدا کنم. او طرف برو هم خارجی است، این طرف برو هم خارجی است. افغان پیدا نکردیم تا هنوز. خدا بیاره. مننه اکا، منتظر یو ملګری ټوکه غواړي. یو ډېر غټ او چاغ سړی ډاکټر ته راغی که نه وه. ډاکټر صاحب، ډاکټر وتل قربان قربان امر خدمت. ډاکټر صاحب خېټه مې دومره غټه شوې ده، علاج مې وکړی، لا دومره مې خېټه غټه شوې ده چې خدا وراستی دی
بوټانو بوټ بندونه نشم تړلی. ډاکټر ورته ویلې خو چپلکې په خوږه وکړه. زما ډېر مننه ځوانځای اوسې ډېر ښه. عبدالله ورور ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. ستا کومنټ مې لوسته خو داسې وخت کې اوس هغه وخت کې به ملګرو ترنم کوو. په خیر راغلی، ستړی مه شئ. مننه کورودان خوشحال صاحب، تا ته سلامونه. واقعا ته تر څنګ لایف کې ناستو ملګرو ته هیله جوړ اوسېږئ، خوشحاله اوسئ، ژوندی اوسئ. اکا کومنټو کې ملګري وایي ستا ټوکې موږ ته سخت خوند راکوي. نو مننه عبدالله جان، ته ستړی مه شې، په خیر راغلی. خزان په اړه رن راته ووایه چې کوم ځای نه تماس نیولی. قربان شم خوشحال صاحب. او ما تا خو تېره شپه فیسبوک کې غوري وکړې څه ناڅه په اول لایف فکر کوم. بلکل همداسې دی. نه په زما دا پروفایل خو هلته هم دی او د ټیک ټاک هم دی، شاید ملګري دي نو ذهن ته نه راځي ځکه او لږ فرق لري. هلته نو هلته هم زه هغه ده چې تقریبا هفته کې یو پروګرام به هلته ولرم په فیسبوک باندې، او دلته په ټیک ټاک کې به هفته کې 3 ورځې نهایتا 4 ورځې پروګرام ولرم. دلته به یو میلمه هم ځان سره ولرم، نور ملګري راخلم، خو هلته یو ملګری راخلم بیا نو همغه سره تر اخره پورې مرکه کوم. نو هغه هم د هېواد یا شاعر وي، لیکوال وي، ژورنالیست وي، دغه 3 کټګورۍ کې ملګري راخلم. بیا ټیک ټاک کې دا خبره دا ده چې دلته د دغه 3 کټګوریو ترڅنګ ممثلین را سره دي، چون هلته فیسبوک کې ممثلین موږ ته ډېر کم پیدا کېږي. خو موږ خوشبختانه نن داسې یو څوک لرو چې دی خپله نو هر قالب کې ته واچوه دی جوړېږي، او دا ډېر موږ خوشبخته یو چې نن را سره دی لایق اثر صاحب چې په اکا باندې مشهور دی او ټول ښه سره پېژنې. ښه مهرباني تا نه اورو څه ویل دی لره ووایې، نور کیسه به مو کوو. بالکل همداسې ده. مننه خوشحال صاحب کورودان چې ما د وخت راکړې. د اکا په اړه باندې وایم فیسبوک کې ساره مخکې مې چې اکثره مسافر فیسبوک دغه نه کوي او بخې ټیک ټاک کې ساره نو اکثره ټول ټیک ټاک کې سره همدغلته. او بل رخصت شپې دي نه پوهېږم چې سبا شپه بستایي باندې رخصت شپې په نظر کې ونیسه د ټول کارونه ته څنګه چلي. اکثره ټیک ټاک د نړۍ په کچه باندې په ترکیه کې ډېر استعمالېږي او دلته ډېر شایقین مینوال هم لري. نو ډېر سپورټ د ترکیه نه اخلي، پوه شوې. هر څوک هر ټیک ټاکر چې اوسېږي مطلب ډېر سپورټ دغه ځای نه اخلي. دلته ترکي نظر باید ټایم په نظر کې ونیول شي. او بله خبره دا ما دا ویلې مالې تر اوسه خو مې چاته یادونه نه کړې، پوه شوې. اکثره زما ډېر ملګري مې شته دی پوه شوې ټیک ټاک کې، اکثره ښه ټیک ټاکران دي. خو ما ته کومنټ وکړ تا ورسو ځواب دی ځکه نه پوهېدم ملګري ترنم کوم. نو ما ویلې اوس خو چاته ویلې نه دي، خو ما مې ډیټور کې انشاءالله ستا لایف ښه دی ځکه ټول پکې د ادب پاله او ادب ټول خلک دي چې مطلب ماشاءالله تعلیم یافته دي، زموږ ټول مسافرونه ښه دي. خو که څه ما وکړه انشاءالله داسې څه نه ول، خو هغه زما خپله غوښتنه چې ما ته نه وکړله. په سترګو یو دونه به چې ما ته به فیسبوک کې سره مسیج وکړو هغه چل یې راته راوښیه چې هغه هم زده کړمه. اول خو مهمه خبره دا ده ما خو فالو کړی پوه شوې، باید ته ما ته فالو بیک راکړې. هغې نه وروسته پوه شوې بیا به درته زه چل راوښیم، مشکل نشته. فیسبوک خو حتما نوي ملګري دي ټول ستړي مه شي. په خیر راغلی سمیر اواز بیخي نشته، مونږ خو یې نه اورو. که راغی اواز دې وکړي. ما یې مسیج لیدلی دی، مقصد ځان مې خپله کونه اچولی ده. ښه عبدالله خان تا نه اورو، څه راته وایي له خیره؟ ډېره مننه قربان شم خوشحال صاحب. فعلا زه تش لاس راغلی یم او یو موزیک بیا تا ته زه سینډ کوم. نو بیا که چېرته ټیک ټاک کې مطلب دغه چا باید ویلی و ته خپله ډېر خاموشه ناست، زما ډېر ملګرو کمنټونه وکتله نو ویل ته لکه چې خالي لاس راغلی، هغوی هم درته دا خبره کوله. نو بیا هغه موزیک پلی کولو سره زه بیا بل ځل که راغلم له خیره بیا به مدره زم اوس همداسې پروت م، زه هم ویده کېدو حالات کې وم. نو اوس داسې خاص را سره نشته دی باور که دغه ادبي ټوټې چې دا چې په یادي یعنې هغه یادولو ته نه پوهېږم ذهن ته مې نه کښېني اکثره. نو زما خوښېږي چې شعر غزل زما په یادي یادي که څه هم یاده مې خو به م زیات نه راځي، خو انشاءالله که بیا راځم بیا به په کافي اندازه درته وایم، کوم خبره نشته. خو د اوس خاص دغې غوښتنې لپاره راجع شوم. ډېره مننه انشاءالله زه به هم شعر وایم. اکا هم دلته سته نو چون نن اکا و ما په همدې خاطر څه ونه ویلې مولسي زه اکا سته نو ما ته صبر ده. شعر به هم د نه اورو، زمزمه به هم د نه اورو، ټوک به هم د نه اورو. دی خو نو ماشاءالله په هر قالب کې تاسې واچوئ. مونږ غوندې نه ده چې یوازې یو شعر ته یې ځانګړی کړی همغه یې زده بس خلاص.
نو سمه ده انشاءالله زه شعر وایم ملګرو ته شعر وایم ډېره مننه ژوندی اوسئ بس هماغه به زموږ له خوا نه وي صحیح شو انشاءالله زه ورته بیا په مسنجر کې ما ته خبر کې سبا خو رسخت 1 بجې پورې کار دی هغې نه وروسته رسخت دی سبا مازدیګر خوا دې خوا دغه ټیمونو کې وم بیا رابطه کوو او لایف کې ټولو ملګرو ته دغه 2 ناستو ملګرو ته سلامونه بیا هم وروستی کې او علام روغ جوړ لره په خپل زمان کې اوسئ مننه کوم ګرانه الله مال کور ودان خوشحاله اوسئ الله دې روغ لره ښه وختونه ولرئ استاد الله مل شي یاد صاحب ته ستړی مه شي په خیر راغلی هرکلی کوم درته لایف کې ښه داسې راغلی نظم به د یو خو هغه نه مخکې اکا ته غوږ کېږو اکا سره یوازې سټریمي شي وکړه نو اکا ته غوږ کېږو چې هغه څه لري راته ډېره مننه خوشحال صاحب اکا ته زموږ له طرف نه د مینې ډک او پښتانه سلامونه دې ومني تمه ده چې ښه روغ او جوړ به وي خدای دې راته ژوندی لره ډېره مننه همداسې هیله زه تا ته هم لرم مننه آباد اوسه څومره په ادب غږېږم که نه دونه سړیتوب خو ما کې نشته کله په ځان خندا راشي اکا خدای خو دې تا ته ډېر عمر درکړي دغه یوه خندا دغه یوه مسکا چې د خلکو په دې شونډو ته راولئ که نه د دې اجرونه به الله پاک درکړي درته یعنې قسم درته خورم چې زه دومره وخت راغلی یم نن به مې اولین ځلې چې زه له زړه خاندم حق قربان هغه ده خوشحال یو چا همداسې وخندل که نه همداسې وخندل په دې خندا کې راته ویلې وی په دې خندا کې وی اکا ډېر ټوکي سړی هماغه وخت راغی چې ډېر چټي سړی مې بالکل یم اکا زه درته یو خاطره په یادوم هغه خاطره به نه وایم صحیح ده یو خاطره دې په یادوم یو شپه د کافي ګیري که نه تا ته د شپې 12 بجې څو بجې څو جنرالان ناست یو جنرال درته ویل چې خوب نه چې جي کړلې ځان باندې چې موږ ته ټوکه ووایه وشه هغه ګوره چې دغه دا ټیک ټاک چې سمندر په غاړه چا اورېدلی او دا کیسه مې کړې وای که نه یعنې تاسې ملګرو تاسو باور وکړئ دومره عجیبه ده چې تاسو دې وکړئ چې ټول به خندان اوري خوشحال صاحب موږ هم بس ټول ملګري غوږ دي نو اکا به اوس دا خاطره وایي بیا زه یوټیوب ته اچوم یوټیوب نه بیا فیسبوک ته اچوم اشنا تاسې هم ستړي مه شئ په خیر راغلی اشنا چې دا اکا تا ته هم سلام کوي زه یو شعر وایم هغه نه وروسته به اکا نه یو ترنم به وکړو څنګه دې خوښه ده خوند به وکړي خوشحال صاحب ډېر خوند به وکړي حکیمي صاحب غوږ یې تا ته هم ډالۍ کوم ټولو ملګرو ته سمیر ته نه ډالۍ کوم نور ټولو ملګرو ته ډالۍ کوم د سعید شینواري غزل دی چې د کیف د سوز د انتها شپه وه بلا شپه وه د کیف د سوز د انتها شپه وه بلا شپه وه غرق یم غیږ کې مې ستا شپه وه بلا شپه وه د کیف د سوز د انتها شپه وه بلا شپه وه غرق یم غیږ کې مې ستا شپه وه بلا شپه وه ته وایه ستا څنګه بېګا شپه وه څه ښه شپه وه ته وایه ستا څنګه بېګا شپه وه څه ښه شپه وه په موږ خو بیا د کربلا شپه وه بلا شپه وه او دا بیت اکا ته واوره چې څه عجیب درد و په سر درد و په سم درد و څه عجیب درد و په سر درد و په سم درد و څه عجیبه ورځ وه په ما شپه وه بلا شپه وه هو د برات شپه وه زمونږ شپه وه لنډۍ شپه وه هو د برات شپه وه زمونږ شپه وه لنډۍ شپه وه نه نه اوږده شپه وه یالدا شپه وه بلا شپه وه هو د برات شپه وه زموږ شپه وه لنډۍ شپه وه نه نه اوږده شپه وه یالدا شپه وه بلا شپه وه او ولا کافر سوختو څه زه ګرم ستا غېږه وه ولا کافر سوختو څه زه ګرم ستا غېږه وه ولا بلا شپه وه بلا شپه وه بلا شپه وه ټولو ته ډالۍ ټولو ملګرو ته ډالۍ ډېر خوند یې وکړ اکا نه اورو اکا ته غوږ کېږو
आज से अपना वादा रहा, हमें लेंगे हर एक मोड़ पर। आज से अपना वादा रहा, हमें लेंगे हर एक मोड़ पर। दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया कदर छोड़कर। जीने मरने की, जीने मरने को किसको पड़ी। प्यार कर ले, प्यार कर ले बड़ी दो घड़ी, जिंदगी के न टूटे लड़ी। प्यार कर ले बड़ी दो घड़ी, के देख ले ख्वाब के हर गली, के देख ले ख्वाब के हर गली। मेरे दिल को मिला ना सकूं, तेरे बिन कैसे जीवन जिया। तू मिले तो तुझे से कहो, तुझे से कहो कि बेवजह, कि बेवजह, कि बेवजह उम्र दोने पड़ी। प्यार कर ले बड़ी दो घड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी के न टूटे लड़ी। प्यार कर ले बड़ी दो घड़ी। आहा आहा, रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, सितारों से नहीं। रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं. वाह वाह ډیره مننه کا کور ودان خوشاله اوسې موږ غوښتنه دی ومنله کور ودان ډیره مننه ملګروم ډیر داد درکسي ماشاءالله ډیر ښایسته غږ او ماشاءالله مغز ما خبره دوی تکراری سي عکاسي پر قالب کې واچي الحمدلله د یو جوړښت دی ورکړه چې ځان ال د جوړي ښه یاد صاحب تاسو ته غوکیګو نظم دی آماده ده سوای ورو مخکې د اړیکه بند کېده ډیره مننه خوشحال صاحب اوس خو مې غږ سمي بیخي سم دی نظم ته غوکیګو لساره یو خوشحال صاحب د موجب زلمی سے نظم د زما سوال د مینه څه ده زما سوال د مینه څه ده زما سوال د مینه څه ده یو وړه شان مجموعه ده زه یم فکر د عنوان د پکلو یا فلسفه یا خو ځان پوهول غواړم یا خو ستا اصلاح کول دي ستا د ذهن احاطې له دا ګنده رسۍ شلول دي زما سوال دی څه ده مینه څه ده زما سوال دی مینه څه ده بس جانان دی او ارمان دی که د زلفو لاندې خوب دی د بڼو په ترو څوکو ځان له زړونه غوڅول دي که د سرو شونډو لمبو کې ځان په زوره سوځول دي که د سترګو کوی قاب کې ورکېدل دي او که نه د جانان غیږ کې ارمانونه رژېدل دي نجي دا خو مینه نه ده نجي دا خو مینه نه ده دا خو ژوند سره تړلې څه قیسې دي معاملې دي که منصور مې سرار شي زه به بیا هم رښتیا وایم مینه سترګو کې نظر دی مینه ځان له یو اثر دی مینه وګوره یعقوب دی مینه وګوره یوسف دی دلته مینې ته لږ پام کړه چې د مینې جواب کیږي دلته مینې ته لږ پام کړه چې د مینې جدا کیږي د یوې مینې د سترګو بنا سترګې نابینا شي او شین د مینې په لباس هم نابینا سترګې بنا شي مینه ژوند مینه مذهب دی واه واه مینه مذهب دی مینه عقل له مکتب دی مینه لویه فلسفه ده دا د زړونو حادثه ده که په دې زه کافر کېږم په خپل کفر به خوشحال یم زما یار
زما ایمان دی. واجب زما یار زما ایمان دی، زما یار زما سجده ده، د جانان چې نه یې نه کعبه نه مدینه ده، مینه حسن باندې نه ده. خوشحال صاحب مینه حسن باندې نه ده، که بلال په تا مین شو نو ستا حسن ستا دلیل دی په بلال چې ته مین شي، دې کې لویه فلسفه ده. مینه حسن باندې نه ده، که بلال په تا مین شو نو ستا حسن ستا دلیل دی په بلال چې ته مین شي، دې کې لویه فلسفه ده. مینه رب سره اسمان کې دوه په دوه مباحثه ده. مینه په بوراغ کې چې په خپو کې د جانان مې غوړېدلی وزر پروت دی. مینه نیمه شپه کې د خپل یار سره رشته ده. مینه نیمه شپه کې د خپل یار سره رشته ده. مینه یخ بادونه نه دي، دا د اور یوه لمبه ده، دا چې سرې بسر کې وینې دا په مینه شین جنت دی. غرغنډي چې پرې بلیږي او دننه شنه باغونه، دا څه بل څه نه دي، دا څه بل څه نه دي، د نمرود د اور قصې دي. مینه څه ده، مینه څه ده، مینه څه ده، دا په ځمکه اسمان نه ده، بس چې ځان درته سینګار کړي. د غنمو دانه هم پیغمبر په ځان مین کړي. د غنمو دانه هم پیغمبر په ځان مین کړي. مینه دومره لیونی شي د غنم په بدله کې جنتونه کړي قربان. مینه ناز مینه انداز دی، مینه ناز مینه انداز دی، د موسی د جلال راز دی، د عیسی د حکمت نوم دی، د داود د نغمې ساز دی. مینه رنگ دی، مینه شړنګ دی، د خواجه د رباب ټنګ دی. مینه رنگ دی، مینه شړنګ دی، د خواجه د رباب ټنګ دی. مینه جوړ د لا ثبوت دی، هر کافر د دې ثبوت دی. مینه دومره ړوند احساس دی چې د تور کاڼي نه جوړ بوت په سرې مینې سور کافر ته د هما واړه دنیا نه قدردان پروردګار شي. مینه سړیکه مینه درد دی چې د وینې موج کې راشي، د پارس ظلمت سبا شي او د جهل شپې رڼا شي. یو بیروحه محبت ته ستا شعور کې عقل راشي، یو بیروحه محبت ته ستا شعور کې عقل راشي. د وجود د دې او وجود دې هم پناه شي، ای زلمیه ستا په مرګ به محبت د ژوند بقا شي. بس همدا به محبت وي چې د مرګ را پیدا شي. بس همدا به محبت وي چې د مرګ را پیدا شي. خوشحال صاحب دغه نظم په دې هیله چې تنده مې په ماته شوي وي. ډېر ښایسته و، ډېر ښه و. زه یو باید د کاروان صاحب وایم چې مینه د خدای، مینه د رسول، مینه بیلې بیلې جامې واغوندي، چاته معشوقه شي، چاته مور، چاته د پلار غوندې. یو بل ځای کې یو مثنوي کې شاعر وایي چې مینه ژوند، مینه مستی، مینه سپرلی دی، لیونتوب دی خو قرار په هر زړګی دی. مینه ژوند، مینه مستی، مینه سپرلی دی، لیونتوب دی خو قرار په هر زړګی دی. دا جهان آباد په مینه او په خپلو په دانه وانه خندا د نازولو. محبت خو بنده ستوری د اسمان کړي، محبت خو ژوندون ټول جانان کړي. مینه څه ده، د دوه زړونو یو کېدل دي. مینه څه ده، د دوه زړونو یو کېدل دي، یو بله زارېدل قربانېدل. ډېره مننه. ژوندی اوسې یاد صاحب، کور ودان صاحب، ډېر ښایسته دی ویلي، ډېر خوندور دی ویلي. ډېره مننه خوشحال صاحب، سترګې مو ښایسته دی هغه په عامه لهجه. خوشحاله اوسې، خوشحاله اوسې. تا خو رایم راخیستی دی، نو د سره به لږې کیسې وکړو. سلامونه ګران اکا صاحب، ماما جي، خوشحال لالا، اولاندې، عبدالستار صاحب، ټوله ته سلامونه. خدای دې وکړي چې رګ روغ او د صحت په جامه وسنبالی وي. الله تعالی دې ژوندی لري. آباد اوسئ، په خیر اوسئ. ډېره مننه. په خیر راغلی. کله چې ستار حکیمي صاحب په همدا اول ځل لایف ته راغی، وایي سمیر به چېرته یې؟ مالې پیدا کېږي، لږ صبر وکړه.
والا خوشحال الله کار کې وم چې دا راووتم لایف مې وکتم داسې را داخل شوم غږ خو مې دغه واورېدو ډایرکټ مې ولیکل مال دا غږ د عبدالستار دی لاندې ولیکل و زه وم مال زه سړی خو لایف ته راغلی دی مخکې اوس یې درته ولیکل چې وعلیکم سلام په خیر راغلی رحماني صاحب تم په خیر راغلی بیا هم سړی مشي ها مهرباني سمیر راته څه وایي یا کام درته غوږ دی خوشحال لالا زه به درته دا زلجي یو غزل ویم ها ډېر به ښه سي وای زه یې خراب کړم ما نشې وکړې زه یې خراب کړم ما نشې وکړې خلکو په مینه کې مزې وکړې او د شاعرۍ زور مې منې او که نه د شاعرۍ زور مې منې او که نه په ملایانو یې ټپې وکړې او څه د کمسلو درد ته ودرېدمه څه د کمسلو درد ته ودرېدمه وخت څه کمسلې فیصلې وکړې او تا ته مې چغې کړې تا وانه اورېدې بیا مې په خپل ځان پسې نارې وکړې او زمونږ اکا تا ته د ډالۍ دغه بیت پکې وایي زمونږ ورځې د سیالۍ رانغلې زمونږ ورځې د سیالۍ رانغلې تل مو د نورو تماشې وکړې بیا ووایم دغه باید بیا ووایې مننه خوشحال لالا وایي زمونږ ورځې د سیالۍ رانغلې تل مو د نورو تماشې وکړې او ستا د وصال دعا قبوله نه شوه په جوماتونو کې مې شپې وکړې او سپینې چپنې سره مخ ته راغله ډاکټرې بیا نوې کانې وکړې ازل وایي چې خلک شپږ جنکۍ ساتي خوشحال دي خلک شپږ جنکۍ ساتي خوشحال دي زه بدبخته په یوې پسې خراب یم غم مې دروند دی پیره دروند قیلون تیار کا غم مې دروند دی پیره دروند قیلون تیار کا نن بیخي بې اندازې پسې خراب یم اکا دغلته یو ملګری ده چې زښته ډېره غوښتنه یې وکړله چې د پېښور لاتي والا توکه وکړه نه پوهېږم چې کومه ټوکه ده خو دومره ډېرې ولیکل چې نهایتا زیات ډېر زیات یې ولیکل خوشحال صاحب د پېښور به خو طنزونه دي واوروره دا چلو چې هغه تېره دفعه چې طالبانو حکومت ونیو نو موږ خو دلته روزمزدوري نه وه لاړو هغه ته پېښور ته پېښور کې مې ترور کره اوسېدلم بس زیاتې مې پیسې ختمې شولې غوښتل چې مزدوري وکړم څو ورځې چوک ته لاړم چا بونه تلم خو یو ورځ مې تصمیم ونیو ولا چې ته مازدیګر مې بونه ځم دا د مزدورانو په چوک کې کښېنم خو په دې چوک کې ناست یم چې داسې یو ګردی مردی سړی راغی سپین څادر یې په اوږه ده ما مخې ته ودرېده وایي بچی مایلیا وایي مزدوري ته راغلی مل نه ګډا ته راغلی ګډا ته ته ډول وهه زه به درته ګډېږم هسې مالې ما ته یې ویلې وه یو مزدور مې په کار ده ښه مالې زه یم که نو خو مزدورۍ ته راغلم دا چوک د مزدورانو ده وایي ښه دا راته وایي چې لاو دا میخو غواګانو ته واښه ماښه کوی شم ماله دا چې شی وه یاره زه په در کلان نه هغه یم د دهقان یم وایي راځه راپسې ما مې توکل په خدای هسې 500 روپۍ در سره پاتې دي ورځه ورپسې دی مخکې زه ورپسې خو یو موټر کې سپاره شولو موټر نه کوز شولو په کلي داخل شولو کلي کې نو بس یو ډېره داسې غټه کلا ده په دې ور داخل شولو چې دا ورننوتو د کلا مابین ته چې ورسېدو دې وخت کې دې سړي غږ وکړه چې ولاتي زړه مې ډیپ ولېده منه لکه چې په لیوني سر شوې هلکه لا ته خو نه غوږ لري نه ژوندی موجود ده چې خبرې وکړي زیاتې بیا هغه که حالتې چې غرب یوه دروازه د کلا هغه کونج نه خلاصه شوله داسې یو د سپوږمۍ په شان یو مخ راښکاره شه کلیوال ژوند ده که نه بابا وی بچی میلمه راغلی دودپتي میمنخانې ته راولېږه دا چې د اماله د مخې تېره شوله مله برو چې لتې داسې د ټوټه به سره کوي
کوټه کې ناست یو دودپتي راورسېد دودپتي چکو ورته جاتي ما ته وایي بچی لاره باندې خو بلد شولې دلته به راځې موږ دلته پټي دي ته به واښه کوې بیا دلته موږ میښې لرو دوی ته به اچوې بس انشاءالله تا به هم ښه ساتمه ځکه چې زه پوهېږم چې ته نوی راغلی زیاتي مې ښه ده کاکا خدای دې تا راته ژوندی لري ښه ما ته وایي نو په لاره باندې بلد شوې که نه نو زه نو اوس وایم چې بلا رښتیا هم بلد نه شولم یار یو د یو چېرې تګ مې ولا بس زړه و نازړه مې ده چې ورته وایي خیر چرت مو وهه یو شپه به کښېنې که نه بس یو ګیلاس بل دودپتي وڅکه تر هغې پورې موږ سوزکی چې دا هغه بر کلي ته تللی چې راغی هغه سره به لاړ شو صحیح ده که نه مالې دا سوزکی چې تللی دا خوشحاله شولم چې دغه دا د کرایې نه هم خلاص شولې که نه نو چای مې څښلو یو وړکی هلک راغی د څنګ کې مې کېناستې د هغه سره مې یو څو خبرې وکړلې زیاتي ناوخته کېدل نو کاکا ته مې لاره مې صحیح کړې نه ده نابلده یم زه به په همدې رڼایي کې حرکت وکړم که ستا اجازې وبر ایا تاسې سوزکی مې کېدی شي چې ټایر یې پنچر یا ماشین خراب شوی نه وایي سوزکی خو راغلی ده که نه مې کومه د سوزکی وایي دا څنګه چې ناسته د نوم سوزکی ماله ښه ده چې دا شکې ته یې غږ نه ده کړی وایي د یو کور مخې ته هغه راغلی و ښه دا د واکسین والا راغلی و که نه دروازه یې ټک ټک کړی و دا سړی چې راوتی چې ګوري واکسین والا دی یو دفعه یې کور ته غږ کړی ده وی د وړو مورې هغه کارتوس ټوپک راوباسه کارتوس ټوپک راوباسه دې کې د واکسین والا منډه کړې دي چې منډه کړې دا ظالم منګه ولې یو ځای چې په منډه شوي دي وایي ودرېږي ظالمانو کارتوس او ټوپک زما د بچو نومونه دي هغه باید راوباسه چې واکسین ورته وکړي ډیره مننه کالتا کور ودان ژوندی اوسې چې نن دې زموږ برنامې ته ښکلا ورکړله ښکلې دې کړه ښایسته دې کړله مینهوال ټول په ډیره مینه غوږ شول خدای تا ته عزت درکړي خدای تا ته عمر درکړي چې تا تل د افغانانو په څېرو باندې مسکا خپره کړې په شونډو د مسکا خپره کړې که څومره هم زه پوهېږم چې څومره دردونه تا لرلي څومره غمونه تا لرلي څومره تکلیفونو کې څومره مشکلاتو کې خو بیا هم تا خپل هیوادوال خندولي دي او د هغوی د خوشحالۍ لپاره دی د خوشحالۍ تمثیل کړی دی ډیره مننه کور ودان ژوندی اوسئ قربان دې شم تا نه مننه ډیره مننه یاد صاحب سمیر افغان تاسو نه مننه اکا وروستۍ خبرې دي اوریدونکو ته لیدونکو ته څه وایي مهرباني ځکه دا پروګرام وروسته په فیسبوک باندې هم خپریږي او یوټیوب باندې هم خپریږي او وایي موده وشوه د مجنون کیسه مړه شوې زړه مې غواړي لیونی شم صحرایي شم او مین شم د مجنون کیسه ژوندی کړم دا یو ادبي طرحه وه ډېره مننه ټولو نه کور ودان ډیره مننه خوشحاله اوسئ یاد صاحب له تاسې مننه افغان صاحب له تاسې مننه قسم خپرونه یو ساعت نه واوښتله ادبي انځور په وروستیو کې راغی ما نن فیسبوک کې پوسټ کړی اوسئ زه زما د تږو چینه خپرونه چې په هفته کې به یو شپه هغه فقط د فیسبوک لپاره یوه شپه به یې چې هغه شپه مې لا تر اوسه پورې نه ټاکلی ملګرو سره مشوره لګیا ده ټولو ښه نظرونه راکړي دي ملګرو به لیدلی فیسبوک پاڼه باندې چې هلته به یو شپه اما 3 شپې به زه دلته په ټیک ټاک باندې 4 شپې په ټیک ټاک باندې مجلس ولرو چې هم ملګري خسته نشي او هم زمونږ برنامه ډېر مینهوال پیدا کړي نو انشاءالله دغسې یو فیصله هم کړې ده تمه ده چې ټول ملګري را سره موافقه واوسېږي ځکه هغه سره و اخره هفته زه هم نه غواړم چې تاسې هم په زحمت کړمه زه هم در سره واوسم په دغه خاطر باندې مو دغسې یو تصمیم نیولی چې یوه ورځ به فیسبوک کې وي هغه برنامه لایف او 3 ورځې 3 شپې به دلته وي په ټیک ټاک باندې خوشحاله لا بالکل ښه پرېکړه ده موږ در سره موافق یو ښه بیخي ښه تصمیم دی چې 3 شپې دلته او یوه شپه په فیسبوک پاڼه کې بیخي ښایسته تصمیم دی ستا په خبره باندې یو خو به د خپرونې مینهوال ډېر زیات شي انشاءالله او بس موږ به هره ورځ په تمې وو نو دا چې اوس ستا غږ په هفته کې 3 ځل شي نو دا به یو څه مشکله شي موږ ته
هیله کوم اخره کې د خپرونې وخت زه نه نیسم خوشحال لالا لاندې ځم زه فقط دغه ستا د خولې 3 بیته دي که څوک خور نه لري خیر دی څه خبره نه ده که څوک خور نه لري نو خیر دی څه خبره نه ده که څوک خور نه لري خیر دی څه خبره نه ده دا ډیره سخته وي چې ګڼې خویندې ورور نه لري او زه د یتیمې جلکۍ دې خبرې ډیر خفه کړم زه د یتیمې جلکۍ دې خبرې ډیر خفه کړم څو ورځې کېږي چې زمونږ نغری اور نه لري او یوه یتیم ماشوم په خواره خولګۍ داسې ویل یوه عزیزه یم که به ټوله دنیا مور نه لري الله بس خوشحال لالا تاسو ته نو ښه وخت ښه شپه تر بیا لیدو او اورېدو پورې ښه وخت او زه به انشاءالله تر هغې پورې لایف نور نه راځم پاسې تر څو عبدالستار رور نه یې راغلی دغه زما راځم خپرونې کې لاندې کښېنم خو تر هغه دا موږ نه منو د دې اجازه موږ نه درکوو دا خو موږ هلته فقط دا چې موږ خپله یو مینه یو بل ته ښیو په همدې خاطر هلته ټوکې کوو نو داسې یو څه نه کوو انشاءالله هغه به هم پوره کېږي دا به هم کېږي ټول کارونه به مخې ته په سمه توګه ځي نه زه د دې ملګرو نه ډېر خوشحال لالا خفه په ده شوم دغه اوس په 25 نفره ناست دي دا 25 نفره چې د دغه عبدالستار روډ سره یو ډیوټ وکړي زه په ده باندې یقین یم چې دغه نن شپې حتمي دغه ملګري پوره کېږي خو د ټولو نه بیا هم زه احترامانه هیله کوم چې راځئ حاکمي صاحب هم درته ولیکل چې زه اول اجازه نه در کوم نه داسې به نه کېږي زه خپل هم نن شپه د حکیمي صاحب ویډیو سره ډویټ کوم تاسې هم وکړئ ټول ملګري دې یو وکړي انشاءالله پوره کېږي انشاءالله دا به هم لایف کې را سره مزې به کوو دلته یو څوک دا لاف لیکلی ده دوی وایي چې ما تاسې نه پېژنئ نو نه پوهېږم ورور ستاسو نوم نو صحیح نه دی که تاسو نوم ولیکئ نو حتما تاسې به پېژنم ولې به مو نه پېژنم یو بل حتما وپېژنو خو که تاسې مثلا یا پیام پرېږدئ یا دلته خپل ځان معرفي کوئ کور مو ودان یاد صاحب له تا هم مننه افغان صاحب له تا هم مننه ژوندي اوسئ خوشحاله اوسئ مننه خوشحاله له تا نه هم ډېره مننه ښه وخت خدای په امان کور ودان یاد صاحب په مخه مخه الله مو مل ډېره مننه خوشحال صاحب باقي تاسو ته هم ښه شپه غواړم خوشحاله ژوند ولرئ تر بیا بلې خپرونې الله په امان ډېره مننه کور ودان انشاءالله سبا شپې ته خبرې کوو ما تاسې فالو کړئ رحماني صاحب مې هم فالو که نو انشاءالله که شخصي صحي هلته به هم سره مشوره کوو مخې ته به ځو له ټولو ملګرو ډېره مننه د دغه بیتونو غوښتنه یې کړې وه ټولو ته ډالۍ او زه هیله لرم چې ټول ملګري دغه څونه چې نن لایف کې ول 8 کسان ول ټول د ښه د ننګرهار دوست مې بیا خو جیګر نو خو ځان راته سم صحیح وپېژنه ټولو ملګرو نه هیله هم لرم چې د عبدالستار حکیمي ویډیوګانو سره ډویټ وکړي چې تر څو د هغه فالورز پوره سي او دلته لایف کې سره راواخلو نو انشاءالله دغه وعده مونږ ورسره کړې وه په همدې خاطر یې بار بار یادونه هم کوو که څوک خور نه لري نو خیر دی څه خبره نه ده دا ډېره سخته وي چې ګڼې خویندې ورور نه لري که څوک خور نه لري نو خیر دی څه خبره نه ده دا ډېره سخته وي چې ګڼې خویندې ورور نه لري زه د یتیمې جلکۍ دې خبرې ډېر خفه کړم زه د یتیمې جلکۍ دې خبرې ډېر خفه کړم څو ورځې کېږي چې زموږ نغری اور نه لري که څوک خور نه لري نو خیر دی څه خبره نه ده دا ډېره سخته وي چې ګڼې خویندې ورور نه لري ښه وختونه الله مو ول